کاجکي برېښنا باند پروژه به ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه تازه او مهم خبر ته. د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د ترکي پانګوالو او سوداګرو له پلاوي سره لیدلې دي. په دې لیدنه کې د واویا ساختماني شرکت مسؤل سلیمان جولی ویلي چې هلمند کې د کاجکي برېښنا باند پروژې چارې په خلاصېدو دي او په نږدې راتلونکي کې به افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د نوموړي په وینا د یادې پروژې د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي 92% بشپړه شوې او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به د 33 میګاواټه برېښنا تولید په ظرفیت کار پیل او د 2022 میلادي کال د اپریل میاشتې تر وروستیو به یې 3 وړه توربینونه په 100 میګاواټه ظرفیت سره کار پیل کړي. لیدونکو له پاملرنې مننه، ښه اوسئ.